یو ګوره د سوچ خبره دا ده مرګ په علماو باندې راځي نو دلته یو فایده دا ده معنی ده چې څوک ترې معاف کېږي نه یعنې که یو سړی دا ووایي چې زه به ځان دینداره کړم او د مرګ نه به بچ شم دا نشي کېدی که یو سړی دا ووایي چې زه به ډېر علم وکړم او د مرګ نه به بچ شم دا نشي کېدی مرګ به تاله راځي که ته دیندار او که ته بېدینه دا اوس ستا خپله مرضي ده چې ته په کوم حال کې دا مرګ غواړې هغه ستا خپل کار دی د بېدینۍ په حال کې غواړو که دیندارۍ په حال کې آیا ته داسې غواړې چې زه عالم مړ شم که زه جاهل مړ شم دا ستا په خپل لاس کې دی خو صرف دومره ته ویم چې علماو باندې مرګ راځي نو معنی دا دی چې دا مرګ څوک معاف کوي نه دویمه خبره دا ده علماو باندې مرګ راځي یقیني خبره ده چې مرګ راځي او په ټولو راځي په علماو هم راځي خو د دې عام انسان دا مرګ دا دومره تکلیف نه رسوي مسلمانانو ته څومره چې د علماو مرګ هغه مسلمانانو ته تکلیف رسوي او څنګه به ورته تکلیف نه رسوي چې د کم مخلوق په باره کې الله وایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون که چېرته تاسو ته د یو مسلې پته نه وي نو د دې علم د خاوندانو نه تپوس کوئ قرآن او حدیث باندې چې پوه وي د هغوی نه تپوس کوئ نو چې دوی باندې مرګ راشي دا د غم خبره نه دی هغه انسان باندې مرګ راشي چې الله تا ته ویلي دي چې کله تا ته پته نه وي ده ته واپس کېږه او په ده مرګ راشي او ته د هغه ځای له ورشې د هغه ځای خالي پروت وي دا د غم خبره نه دی هغه انسانان چې د هغوی په باره کې بعضو علماو دا خبره کړې ده د دې آیت په تفسیر کې الله په قرآن کې څه وایي اولم يروا انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها الله ویلي دوی نه ګوري دا خلک چې موږ راتګ کوو دې ځمکې ته او د دې اطرافونه او د دې غاړو نه دا ځمکه کمو الله وایي زه دا ځمکه د غاړو نه کموم د دې په تفسیر کې علماو اقوال دي عبدالله بن عباس یو روایت دا دی وی خرابها بموت علمائها وفقهائها واهل الخير منها د ځمکې کمېده الله چې وایي چې زه ځمکه کمومه نو د ځمکې کمېده دا دي د ځمکې ختمېده دا دي د ځمکې خرابېده دا دي چې د دې ځمکې نه د دې هغه علما واغوستی شي هغه فقها پوه خلک ترې واغوستی شي او نیکان خلک ترې والي نو دا د دې ځمکې ژوند کمیږي او امام مجاهد رحمه الله به وی د دې مطلب دا دی موت العلما د ځمکې کمېده یعنی د علماو مرګ او ځکه یو شاعر څه ناشنا خبره کړې ده سبحان الله د علماو په باره کې الارض تحیا اذا ما عاش عالمها متى يموت عالم فيها يموت طرف كالارض تحیا اذا ما الغيث حل بها وان ابى عاد في اكنافها التلف شاعر وی ځمکه د هغه وخته پورې ژوندی وي چې څو پورې د دغه ځمکې علما ژوندي وي ځمکه د هغه وخته پورې ژوندی وي چې څو پورې د دغه ځمکې علما ژوندي او وی چې کله تم یو عالم کمیږي نو د دې ځمکې هغه غاړې کمیږي کالارض تحیا اذا ما الغیث حل بها وی دا ځمکه باندې چې باران راوورېږي نو دا ځمکه څه شي راژوندی شي او چې کله دغه پرې نه راورېږي نو دا ځمکه چې ټوله خرابه شي نو دغه شان دا علما دي چې علما یي د دنیا باقي پاتې ده د علماو ختمېده دا د دې دنیا ختمېده دي نو د علماو مرګ د معمولي مه ګڼئ یو سړی مړ شو فلانې او علانې په مسلمانانو کې ښه سړی او یا دومره دینداره نه و مړ شو خبره ختمه شو خو د عالم خبره په دې ختمه نه شو چې مړ شو خبره ختمه شو نه یو داسې کس د دنیا نه لاړ چې د هغه د مرګ سره د دې دنیا ژوند کمیږي د هغه د مرګ سره د دې ځمکې د ژوند کمیږي او په دې دلیل سره یعنی حدیث کې دا راځي او متفق علیه حدیث ته په صحیح بخاري صحیح مسلم کې او د قیامت په علاماتو کې موږ تفصیلا دا ذکر کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان من اشراط الساعه د قیامت په نښو کې یو نښه دا ده چې علم به اوچت کړی شي
بل حدیث کې د هغې شرح حدیث شوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې چې ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اوس دې حدیث کې څه چې د قیامت نښه څه ده؟ علم به ختم شي. دا علم به څنګه ختمیږي؟ اوس پیغمبر یې وضاحت کوي وی الله به علم داسې نه ختموي چې د خلکو د سینو نه به یې راکاږي. یعنې د شپې یو سړی عالم دی او سحر له جاهل دی او سحر عالم دی او د شپې جاهل دی، نه داسې نه کېږي. علم الله داسې نه راکاږي د خلکو نه. ښه نو څنګه به یې راکاږي؟ ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. الله به دا علم ختموي د علماو په ختمولو سره. چې علما ختمیږي علم به ختمیږي، علما ختمیږي علم به ختمیږي. هلته د قیامت نښه څه ده؟ د علم ختمېده. نو چې دا نښې د قیامت راشي نو څه راځي؟ نښې د قیامت چې واقع شي څه کېږي؟ قیامت به راځي. نو چې قیامت راشي د دنیا ختمیږي که پاتې کېږي؟ ختمیږي. نو علم ختمېده د علماو ختمېده، د علماو ختمېده د دې ځمکې کمېده، او د ځمکې کمېده د قیامت راتله. ټوله مسله داسې بیا یو بل سره تړلی کېږي. د علماو مرګ دا داسې نه دی چې لکه یو عالم چې زموږ د منځ نه لاړ شي چې دا یو شخصیت لاړ، یو صورت لاړ، غوښه لاړه، هډوکي لاړو، وینه لاړه. نه نه، داسې کس زموږ د منځ نه لاړ چې د هغه په تلو سره قیامت را نږدې کېږي. داسې کس زموږ د منځ نه لاړ چې هغه ته ویلی کېږي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وارث. د علماو مرګ دا یو لوی مصیبت دی. او ځکه مشهوره خبره ده، امام حسن بصیر رحمه الله وی زموږ په وخت کې به علماو دا خبره کوله: موت العالم ثلمه فی الاسلام لا يسدها شیء ما اختلف اللیل والنهار. د یو عالم مرګ دا په دې دین کې یو کمی پاتې شي. بس د دې عالم د مرګ نه دی چې کله مړ شي که نه، نو دین کې یو سوری وشي، کمی پکې پاتې شي. کمی څنګه پاتې شي؟ یعنې هغه بیانونکی یو کم شي، او دا بیا داسې کمی پاتې شي، او دا ځای داسې خالي پاتې شي چې د شپې او د ورځو ختمېدو پورې بیا داسې څوک نه چې راشي او دا ډک کړي. ځکه چې ټول علما یو شان نه دي. د هر عالم خپل علم دی، خپله تقوا ده، خپله پوهه ده. دوی د یو بل ځای هم اکثر نشي نیوی، د یو بل ځای اکثر نشي نیوی. او دا واضح خبر د ډېر علما مړه شوي دي د امت مشران چې د هغوی کشران هغه ځای بیا نه دی راټینګ کړی، او کله داسې شوي دي چې هغه کشر د مشر نه تکړه شوی دی. خو د هر عالم خپل ځای دی. نو د عالم تله دا په دې اسلام کې یو سوری پاتې شو، یو ځای کنډم پاتې شو، خالی پاتې شو چې دا ځای به یې څوک نشي ډکولی. او ځکه امام ایوب السختیاني رحمه الله به وي چې کله ما ته څوک ووایي که نه چې په اهل حق علماو کې څوک مړلی، نو ما ته داسې ښکاري لکه زما د بدن بعض اندامونه چې پرې کړی شي. د دوی ختمېده زما بدن ورسره ختمېږي. ځکه چې د علماو ختمېده دا معمولي خبره نه ده. لعمرك ما الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير ولكن الرزية فقد عالم يموت بموته خلق كثير. شاعر وی په الله مې دې وي قسمي، نقصان دا نه دی چې زموږ نه مال ورک شي، نقصان دا نه دی چې زموږ نه ګډه بیزه مري، نقصان دا نه دی چې اوښ او غوا مري، نقصان دا دی چې داسې یو عالم زموږ نه ورک شي. يموت بموته خلق كثير، چې د هغه د مرګ سره ډېر مخلوق مړ شي. داسې انسان پسې به نه خفه کېږي چې د هغه د مرګ سره ډېر مخلوق مري. یو عالم مړ شي، د هغه لکه موږ د په دې موقع باندې دا بیان کوو چې نن مشهور عالم الشیخ عبدالحمید رحمه الله پرون وفات شوی دی، نن ښخ کړی شو. یعنې د شیخ صاحب مثال به ورکو، یا د هغه مثال به ورکو. یوازې د شیخ صاحب مرګ د هغه د کور ورو دپاره صدمه نه ده. د کور ورو دپاره خو دی چې هغو ته یې کور خالي پرېښو، بچو دپاره ده، د ښځو دپاره ده. خو د هغه شاګردانو سره به څه کوي چې د هغه نه یې سبق وایو، د هغه نه یې علم زده کوو.
او شاگردان بیا چې په ټوله دنیا کې په ټوله دنیا کې د داسې عالمو په فلسطین کې، په کویت کې، په سعودي عرب کې، په قطر کې، په بحرین کې، په جزایر کې، په سوریا کې، یورپ ملکونو کې، هر ځای کې د هغه شاګردان د دې عالم د مرګ سره دا ټول مړه شي. دا د کار سړي دي. دا د څه سړي دي؟ دا د کار خلک دي. دا د کار خلک دي. دا مضبوط راونیسئ، ځکه چې د دوی په مرګ سره امت ختمیږي، دوی په مرګ سره یو ټولګی ختمیږي. او که ته په دنیا پورې ډېر ونښلې که نه، او د ځان نه انجینیر ورسره هم جوړ کړه، او ډاکټر هم جوړ کړه، او ساینسدان هم جوړ کړه، او سیاستدان هم جوړ کړې که نه، او مړ شوې، کیسه دې څه شوه؟ ختمه شوه، پکې پاتې شو؟ هېڅ نه دی پاتې. دنیا مالداران د دې دنیا نه تللي دي. څوک یادوي؟ الا هغه یادوي چې هغه او سره یا علم یا ډېر لوی تاریخ یې پرېښودی د دین، جدا خبره ده. دنیا بادشاهان تېر شوي دي، ختمه شوې ده قیصه. ډاکټران د پېژنګلو ډاکټران پکې دنیا مړه شوي دي، خبره یې ختمه شوې ده. انجینیران مړه شوي دي، ساینسدانان مړه شوي دي. خو علما هغه خلک دي که نه چې خلک دا ژوندي چې دوی به راته مړه ښکاري، او د هغوی هغه مړه به راته هم څه ښکاري، هغه به راته ژوندي ښکاري. سبحان الله. لکه موږ چې دا درسونو ته دلته کښېنو که نه، او د دې علماو دا خبرې کوو، دا حدیثونه وایو، او سند وایو، او پلاني عالم دا وي، او پلاني دا وي، امام بخاري دا وي، امام نسایي دا وي، ابن ماجه دا وي، شیخ الاسلام دا وي، بل دا وي، دغه دا وي. یعنې لږ وخته پورې سړی وکړي دا کسان چې د ژوندي دي. یعنې سړی چې دا خلک به چې ته ژوندي ځکه دومره تذکره روانه ده. نه خو به حیرانه نه شي چې خبره شي چې امام بخاري سره پاسه 1200 کاله مخکې مړ دی. حیران بالی شي چې خبره شي چې ابو هریره رضی الله عنه سره پاسه یا څه کم 1400 کاله مخکې مړ دی. حیران بالی شي چې عبدالله بن عمر خو 1400 کاله مخکې مړ دی. جابر رضی الله عنه خو 1400 کاله مخکې مړ دی. امام مسلم خو 1200 کاله مخکې مړ دی. او داسې به دا سلسله روانه شي، پلانی 200 پلانی 800. اخر دا خلک څه شي ژوندي ساتلي دي؟ علم ژوندي ساتلي دي. د علم سره سړی ژوندی پاتې کېږي. علم چې دې وکړو که نه، نو ژوندی به پاتې کېږي. نو د علماو دا تګ د دې دنیا نه دا داسې نه دي لکه څنګه چې عام انسان مړ شي. او سبحان الله په دې خبره باندې امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه پوه هغه یو ناشنا خبره کړې ده. وایي چې موت 1000 عابد اهون من موت عالم بصیر بحلال الله وحرامه. زر کسان چې مړه شي که نه، زر او زر معمولي خلک نه دي، هغه چې د الله سمه بندګي کوي، د شپې تهجد، د ورځې روژې، ذکر او اذکار او هر قسمه عبادات کې. دا چې زر کسان مړه شي که نه، دا د یو عالم د مرګ نه وړه خبره ده. یعنی یو عالم مړ شو، او بل طرف ته زر څوک مړه شو؟ زر عابدان مړه شو. کومه یو غټه خبره ده؟ د عالم ده. ولې؟ ځکه چې هغه پوهه و په حلال او په حرامو باندې. دا عابد چې دی د صرف یعنې خپله فایده کې لګیا دي. د چا په فایده کې لګیا دي؟ خپله فایده کې. لکه یو سړی تهجد کوي، فایده رده ده. یو سړی روجې نیسي، فایده رده ده. یو سړی زکات ورکوي، فایده رده ده. خو یو عالم چې د امت ته دین ښیي، نو دا خو داسې فایده ده چې ټول امت ته پاره ده. ځکه بیا د ده تګ د هغه عابدانو د تګ نه زیات نقصاني دی. ځکه چې ده به خلکو ته خیر خو، ده به خلکو ته حلال او حرام خو. نو د علماو مرګ دا داسې نه لکه څنګه چې د عامو خلکو مرګ دی. او سبحان الله عمر بن الخطاب رضی الله عنه چې کله وفات شو، نو سعید بن زید رضی الله عنه هغه جړل، چاته تپوس کو یا سعید ما یبکیک، پس جاړې؟
ډېرې ژړل. ولې ژاړې ډېر؟ وی علی الاسلام ابکي، په اسلام باندې ژاړم. ځکه چې عمر بن خطاب معمولي کس خو نه دی، دا خو د اسلام خیر خوا. نو زه په عمر پسې نه ژاړم، زه ژاړم په څه پسې؟ په اسلام پسې ژاړم. یو عالم چې زمونږ نه لاړ شي، موږ په دې عالم په دې بدن او صرف په دې پسې نه یو خفه، موږ خفه په هغه علم پسې یو، موږ خفه په هغه د علم په هغه حلقاتو پسې یو، موږ خفه د علم په مجلسونو پسې یو، موږ خفه په هغه خبرو پسې یو چې هغه د قرآن او د حدیث د وضاحت دپاره به کېدي، په هغې پسې موږ خفه یو. د علماو مرګ به ولې لوی نقصان نه وي چې الله د دې خلکو ګوایي د خپلې ګوایي سره یو ځای ذکر کړی دی، او دا شرف الله صرف ملائکو له ورکړی دی او بیا علماو له. الله په قرآن کې څه وایي؟ شهد الله انه لا اله الا هو. الله د دې خبرې ګوایي ورکوي چې نشتی حقدار د بندګۍ مگر یو الله، والملائکه او ملائکم د دې خبرې ګوایي ورکوي، واولو العلم قائما بالقسط، او د علم خاوندانو د دې خبرې ګوایي ورکوي. نو د علماو تذکرې د چا سره وکړه؟ د خپل ځان سره وکړه، ملائکو سره خپل ځان سره وکړه. شهید الله، الله ګوایي کوي، ملائک ګوایي کوي، علما ګوایي کوي. د دې نه اخوا اوچته تزکیه، اوچت فضیلت زه تاسو څه بیان کړم چې عرش والا د چا تذکره د خپل ځان سره وکړي، دا معمولي خلک دي. د علماو مرګ به نقصاني ولې نه وي؟ دا هغه خلک دي چې الله وایي ما د دوی درجې اوچتې کړي دي په دنیا او په آخرت کې. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله وی زه په تاسو کې اوچتوم مؤمنان. په دې ټولو خلکو کې څوک غوره دي؟ مؤمنان. په مؤمنانو کې به څوک غوره دي؟ علما. اوچتوم ولا درجات. او دلته علما دا فائدې ذکر کوي، وایي دا درجات چې دی دا نکیره دی، معنی دا چې هر دنیا او آخرت ته شامل دی. په دنیا کې علما الله درجې اوچتوي او په آخرت کې علما الله درجې اوچتوي. په دنیا کې چې کوم عزت الله علماو له ورکړی دی، هغه تاسو ته ښه معلوم دي څومره د هغوی درجې الله اوچتې کړي. د هغوی چې کوم ځای کې ناستي، د هغوی په مخکې څوک خبرې نه کوي. هغوی چې خبره کوي خلک یې اوري، هغوی چې نصیحت کوي خلک ورته غوږ ږدي، هغوی چې فیصله وکړي خلک یې مني، چې په لاره رواني څوک ترې مخکې نه ځي، د هغوی په اواز باندې څوک اواز نه اوچتوي. د علماو چې کوم عزت دی که دا باچایان دي. او ځکه بعضو سلفونه دا خبره نقل ده، وایي دا باچایان چې دي په دې ملکونو باندې دغو باچایان شوي دي په دې باندې چې خلک تیریږي، زورور دي، زور ورسره دی. او دا علما الله بغیر د زوره باچایان کړي دي. دا څومره خلک چې د دغه عالم په دې خبره باندې لبیک وي او تیاري ورته او خبره ونه مني، په دې نه چې د عالم نه هېرېږي چې دا زورور دی، په دې چې دا سړی په قرآن او په حدیث باندې پوهېږي. نو د علماو درجې الله اوچتې کړي دي په دنیا کې او په آخرت کې. نو څنګه به د دې خلکو مرګ هغه نقصان نه وي؟ د دې خلکو مرګ به څنګه نقصان نه وي؟ یاده کوي دا خبره چې دا کم فضیلت چې ته زه بیانومه الله چې د علماو له ورکړی دی، ورب الکعبه، که دا ټوله دنیا دې را جمع کړه که نه او خرڅ یې کې او دا فضیلت پیاري دا تا ته نه میلاویږي. دا ټوله دنیا چې را جمع کړي، ټوله دنیا که باچایي دې جمع کړه که نه بیا راته هم دا فضیلت نه میلاویږي. او که مال د سره دومره شي که نه چې د مشرق نه د مغربه پورې دا هر څه ستا د مال نه ډک شي او د سرو زرو سپینو زرو نه، بیا هم دا فضیلت تا ته نه میلاویږي. که باچا یې، که وزیر یې، که وزیر اعلی یې، که صدر یې، که وزیر اعظم یې، که هر څوک دا فضیلت تا ته په منصبونو نه میلاویږي. او هغه فضیلت څه دی؟ زه به یې راته ووایم. او که چېرته د علم سره م شوق او پسخېدی علماو ته، نو کوشش به دې نه بعد شروع کړي چې دې کې دننه تاسو راشئ او دا علم وکړئ چې دا فضیلت ته میلاو شي، ځکه چې دا فضیلت په مالونو نه میلاویږي. که ته ماته ډېر ووایې چې تا سره ځمکه ډېره ده که نه، والله که ورته ضرب برابر پسخېږم، ولله الحمد. په الله مې دې قسم
چې دا قسم فضایل واورم که نه نو ځیم که څوک دا دنیا ټوله راوړي او ما ته یې کېږدي که نه چې دا زما دی او دا دی زه ته مبارک شي مبارک شه ستا دي ښه نو څه زه خو والله که دې ته پسخېږم ته وپسخېږه دې ته زه راته څه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ان الله وملائکته واهل السماوات والارض الله او ملائک او زمکو والا و اسمانونو والا الله ملائک زمکو والا اسمانونو والا خبر اصل بدیجی ختم نشوه حتى النملة في جحرها میگی پا سوڑا کی دن وحتى الحوت او مهی پا وبو کی دن دعاگانی غواړي او بخنی غواړي د هغه چا دپاره چې خلکو ته خیر کوي دا فضیلت اوس ماله په مال والی جیداد والا څوک ته ډېر جیداد والا کوم ځای کې دي چې دا ملایکو له دعاګانې وغواړي او بخني میږې دله بخنې وغواړي په څه په مال میږې چې چا له بخنه غواړي دا معمولي سړی الله اکبر چې یو سړی اوده پروت وي په کټ کې او په اوبو کې دننه مهیلېږي او یا الله دی وبخ دا به څومره ګټ سړی یو سړی خبر نه ځان ورته کمزوری ښکاري دي علما عجزه دي ځان کمزوری ښکاري او ځکه الله ورله دومره اوچت شان ورکوي او دې دا علم چې عجزي پکې ده او ځان کمزوری ګڼي ځمکې او اسمانونو والا ده دپاره بخانه غواړي ملائک د دې لپاره بخانه غواړي د دې خلکو تک د دنیا نه دا به نقصان نه چې میږې د هغه دپاره بخښنه غواړي مهې د هغه دپاره بخښنه غواړي ملائک د هغه دپاره بخښنه غواړي الله په هغه باندې رحمتونه راوړي دا خلک به د دوی د تګ نقصاني نه دی زم د دوی په دې تګ پسې که چېرته دا ځمکه جاړي او چغې وایي نو حقداره د دې چې چغې ووایي په دوی پسې دا ځمکه حقداره ده د دې چې په دوی پسې چغې ووایي او که د اسمان په جړی شي او اوښکې راوورئ که نه نو حقدار دی د اسمان د دې لکه چې ګناه ورته نشتي تلی معمولي څوک نه دی یو علیم تلی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وارث تلی دی دا امت چې په علماو پسې نه جاړي په چا پسې به جاړي عالم هغه علم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه امانت چې کوم الله هغه له ورکړی و هغه ته په خپلو اوږو باندې راغستی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وایي چې العلماء ورثة الانبیاء ویلي دي که نه دي ویلي علما د پیغمبرانو وارثان دي دا عالم چې ستا د منځ نه ځي ته څه معمولي سړی لاړ داسې سړی لاړ چې هغه سره ستا د پیغمبر میراث و د پیغمبر یو وارث کم شو دا علما دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه میراث اخیستی دی په دې علماو پسې به خفګانونه نه کې تاسو ته پته شتي دي علماو د خپل وختونه به کوم ځای کې تېر کړي دا تاسو ته پته نشتي د دې عوامو او د عامو مسلمانانو صرف د څه سره کاري په هغه ټیم کې څه ته ګوري لکه یو عالم تا ته بیان کوي لګیا دی او درسونه کوي او بیانونه کوي عوامو ذهن څه ته ځي مزې وکړي وګوره کور یې دی وګوره دای دی وګوره دغی دی وګوره دې ته وګوره جومات ته وګوره دا وګوره داسې هسې تاسې ته سوچ کړی دی چې دیزې ته د رسېدو نه مخکې اوس هم دی دا وخت په کوم ځای کې تېروي دا تپوس هم چې د ځان نه کړی ده دا دومره کلونه په کوم ځای کې تېر کړي دي چې دیزې ته راورسېد ده دا دومره کلونه په کوم ځای کې تېر کړي دي دا تپوس یې چېرته کړی که نه ستاسو دا خیر چې کله شیخ او عالم د سترګو نه پناه دی ودی که نه دریاب په غاړه ناستې سیل کوي سیل کوي دې علماو د کوم دریاب په غاړه باندې سیلونه کړي دي او په کوم هوټلو کې اوسېدلي دي او د کومو بنګلو سره پراته دي وښایئ که نه ماته په کومو باغچو کې وخت تېر کړی دی وښایئ ماته جواب یې دا دی ته چې خبر نه یې او که ځان خبرې نو خبر که دوی خپل ټول عمر
هغه د کتابونو په منځ کې تیر کړی دی دوی خپل عمر هغه په مدرسو کې په جامعو کې تیر کړی دی دوی خپل عمر ټول د استاز مخې ته په زنګون ماتولو کې تیر کړی دی دوی ټول خپل مال په هغې لګولی دی د دوی مور پلار په دوی باندې مال قربان کړی دی کوشش یې کړی دی چې دی علم وکړي دا معمولي مه ګڼې یو عالم چې ستا مخې ته ناستي مسله بیانوي ته بس دا مسله یې بیانه کړه دا کومه مسله چې دی درته بیانوي که نه د دې په پوهېدو باندې به ده څه محنت به نه کړی که نه که نه یو قصه ده که قصه یې وي بیا خو خبره مزه ونه کړه ځکه چې هغه عالم چې هغه په کلونو یو سفر وکړي یو ځای ته ورسي او یو سړی دا وایي چې دا خو ما ته معلومې دي دا خبرې ما ته معلومې ده بس چل کې نن سبا خو دا ګوګل راوتی دی نو چې څه شی راځي په څه کې ورچوي په ګوګل کې ما ته یو ورځ یو کس د یو مسلې جواب راولېږو اول یو حدیث تپوس ما وکړو دا حدیث څنګه دی ما دا حدیث سندن ضعیف دی او دې کې دا د کمزورتیا شته وی ما دا د یو عالم نه دغه کړی دی او داسې مې کړي دی او دغه مې کړي دی او دا صحیح دی نو ما صحیح شو که نه ته ما ته د هغې د صحیح کېدو یو وجه هغه ما ته بیان کړه زه به هم ومنم ستا خبره زه په دغه باندې خو ولاړ نه یم جاهل خو نه یم څه اوږده پړپړی راولېږه ده راته دا دی او دا دی ټولې غلطې خبرې ما دا ته کوم عالم کړي دي دا خو ته لیکلی هم نه شي پخپله دروغجنه دا دې د نیټ نه د ګوګل نه څه ځینې دي راغستې دي او ما ته یې راولېږل ما د ګوګل دي که نه دي بیا جواب نه راکړو ما د ګوګل دي که او د ګوګل دي نو ما زه درته ژوندی انسان لګیا م خبره کوم زما هغه نه مني او په ګوګل دی یقین دی به ګوګل کې شتي نو دی به هم سبا له دا وایي چې ما د یو کس سره په حدیث کې بحث وکړو بحث مې وکړو راټینګ کړی مې و ما ورته هم دلایل وښو دا که چېرته په ګوګل سره او د ورځ دوو کتاب ویلو سره موږ علماو ته رسولو بیا خو خبره ګډه وړی شوه دا دومره کلونه چې هغوی تېر کړي دي نو دې دپاره تېر کړي دي چې قرآن او حدیث دې امت ته بیان کړي نو د علماو تله د دې امت نه د معمولي خبره نه ده یعنې تاریخ راوالی تپوس دې وکړئ ځه د دې امت تاریخ راوالی تپوس وکړئ د دې تاریخ نه چې د دې امت ته علم د الله په توفیق سره چا حفاظت کړی دی چې جواب یې درکړي تپوس وکړئ د دې تاریخ نه د دې امت ته عقیدې چا حفاظت کړی دی تپوس دې وکړئ تپوس وکړئ د دې تاریخ نه چې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو دفاع چا کړې ده د تپوس دې وکړئ د دنیا والو ته خو صرف دا ښکاري چې شیخ صاحب او مولوي صاحب سپینې جامې اچولي دي او خبره ختمه شوه ته د څه نه هغې خبرې مړه د هغه وخت نه واله د اوسه پورې الله سبحانه وتعالی د دې دین حفاظت کې دا خو موږ ته پته ده خو حفاظت یې په سړو باندې کوي حفاظت یې په سړو کوي هغه سړي څوک دي علما دي و چې یو داسې سړی د دې امت نه کمیږي چې الله په هغه باندې د دین حفاظت کوي دا به نقصان خبره نه دا به د غم او د خفګان خبره نه الله لنډه خبره کړې ده سبحان الله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اے پیغمبر تپوس کوي د خلکو چې آیا برابر دي هغه خلک چې پوهېږي او هغه چې نه پوهېږي برابر دي نه دي برابر نو د علماو مرګ د یو لوی مصیبت دی ښه موږ به څه کوو چې د علماو مرګ را باندې راشي څه به کوو دلته یو څو خبرې د علماو د مرګ نه مختصر ځکه چې وخت لږ پاتې ده اولنۍ خبره هغه ده لکه نن یا پرون د دې امت نه او خصوصا زموږ د پښتنو نه یو لوی علم لاړ یو لوی شیخ لاړ خو داسې اولنۍ نه دی تللی مخکې هم ډېر تلي او بیا به هم ځي خو چې دا شیخ صاحب دنیا نه لاړ نو لکه زموږ دپاره څه زموږ دپاره دا اولنۍ خبره چې د دې علماو قدر او احترام وکوي
د علماو قدر او احترام کوي او دا زمونږ د اهل الحدیث او د اهل سنت والجماعت دا زمونږ عقیده ده دا مونږ دین ګڼو د علماو احترام دا مونږ د الله عبادت ګڼو د امامانو قدر کول دا مونږ په دې سره ځان نږدې کوو چاته ځان پې نږدې کوو الله ته او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هغه سړی زما په امت کې نه دی چې زمونږ د علیم حق نه پیژني دا حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی نو دا کم علما چې د سره دي د دوی قدر وکوي او د دې انسانانو ډېر عجیبه طبیعت یعنی چې یو سړی ورسره یې قدر یې نه وي او چې کله لاړ شي بس بیا هر یو جاړي او چې وایي او چې داسې نو دا کم چې دي د دوی قدر وکړه که نه صرف به ته په هغه پسې جاړې او په هغه پسې به جاړې او په هغې کې به دا بل هم لاړ شي او بیا به دا بل هم لاړ شي نو کې بس د دې علماو قدر او احترام وکوي او دا راته ووایم د دې علماو سپکاوی دا جنګ دی د چا سره د الله سره من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب الله وی څوک چې زما یو ولی تنګی که نه نو الله وی زه ورسره څه کوم اعلان جنګ او دلته د یعنی د خوشحالۍ خبرم ده چې شیخ رحمه الله نامعلومه کسانو وجلی دی که هر چا چې وجلی الله ته معلوم دي الله وی چې څوک زما د ملګري سره دشمني کوي تنګی یې نو زه ورسره څه کوم دشمني کوم نو سم خیال دی چې یو سړی راولګي او د الله دا دوست مړ کړي د هغه سره به الله څه کوي چې یو سړی راولګي د الله دا دوست مړ کړي او د الله دا دوست هغه دوست چې هغه عالم دی یعنې صرف عابد نه دی عالم او عابد دی او راولګي مړي کړي نو دی به الله ته څنګه مخامخ کېږي نو د علماو قدر او احترام کوئ او دغه شان د دوی د دې وخت نه او د دوی د دې علم نه فایده والی څومره چې ورسره کېناستی شئ کښېنئ څومره چې ترې فایده اخیستی شئ والی کتابونه ورسره ووایئ درسونو له یې ځئ بیانونه ترې اورئ تپوسونه ترې کوئ خواله یې ځئ راځئ ځکه چې دا موقع ګورئ په مخه نه راځي ګورئ علم یې زده کړئ علم چې د دې علماو په شان غټ خلک شي او سبحان الله دا ډېره خوندوره خبره ده عربي اکثر کوي من عاش لنفسه عاش صغيرا ومات صغيرا ومن عاش لغيره عاش كبيرا ومات كبيرا څوک چې صرف د خپل ځان دپاره ژوند تېروي نو وړوکی دی او مړ کېږي به هم وړوکی او څوک چې ژوند د نورو دپاره تېروي دی لوی دی او مري به هم لوی علما ژوند د نورو خلکو دپاره تېروي د علیم مقصد هغه دی چې د خلکو ته قرآن او حدیث هغه څه شي هغه واضح شي نو تاسو ته موږ دا وایو چې د دې علماو قدر وکړئ او د دوی د دې علم نه فایده والی سبا لکه قبر ته ودرېدې که نه او ډېرې چغې دې وویلې چې شیخ صاحب دا مسله وه دا مسله وه دا مسله هسې و بیا ولاړې او چې سره یي نو تپوس د هغه خواله ځه د هغه په مجلس کې کښېنه د هغه د علم چې کومې حلقې دي هغې له ځه مخکې د دې نه چې دا شیخ لاړ شي دنیا نه ها دویمه خبره دا یاده کوي دا دې ټولو ملګرو ته دا یم لکه ځکه چې بعض ملګري ما نن ولیدو داسې د ناامیدۍ خبرې کولې او زه دا ویم چې د علماو د مرګ دا معنی نه ده چې امت ټول تباه کېږي الحمدلله په امت کې خیر شتي صحیح دی چې خیر کمیږي لکه په نسبت پخوانۍ زمانې او بیا داسې ده خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا پیشنګویي کړې ده او څومره چې قیامت را نږدې کېږي نو خیر کمیږي خو خیر ختم نه دی علما ختم نه دي که داسې څوک وایي چې علما کم شو نو دا به یي یو علاقه کې یو ځي کې یو جبه کې خو الحمدلله اهل حق علما شتي الله سړي پیدا کړي دي من المؤمنین رجال په مؤمنانو کې سړي دي الحمدلله شتي سړي لا ژوندي دي کتابونه دي اوازونه دي درسونه دي صحیح ده د یو عالم تګ موږ پسې ډېر خفه کیو خو د ناامیدۍ خبرې نه کوو چې بس لاړه خبره ختمه شو
د الله نه به دا امید کوو چې الله به د ده په ځای یو عالم نه د ده په ځای به الله په سونو نور را پیدا کړي که موږ کوشش وکړو ځکه چې موږ خو به دې ته ډډه نه لګولي اوس که موږ دا وایو چې شیخ عبدالحمید رحمه الله غټ علیم لاړ خو نو ته ځان نه غټ علیم جوړ کړه که نه کنه ته بس دې ته پروت دی شیخ عبدالحمید خو انسان و هغه باندې خو مرګ راغی دا خو نیټه وه تا به دې ته ډډه لګولي چې شیخ عبدالحمید غټ و پلانې شیخ غټ علیم و پلانې شیخ غټ علیم و ليس الفتى من يقول كان أبي إن الفتى من يقول ها أنا ذا ځوان هغه ځوان نه دی چې صرف د پلار قصې کوي شاعر وایي ځوان هغه ځوان دی چې وایي زه داسې یم نو د امت نه چې یو غټ علیم لاړ زما ستا کار څه دی ناامیدي به نه کوو او کوشش به کوو چې موږ د امت غټ علما شو او موږ علم وکړو دې خلکو ته وښایو نو ځکه زه دې ملګرو ته دا وایم څومره ملګرو ته چې زما د اواز رسي چې د ناامیدۍ خبرې به نه کوو صحیح ده چې د علم په تلو سره امت خفه کېږي خو امت کې خیر شتي لکه اوس څوک دا اواز وکړي چې اوس به څه کوو قرآن او حدیث سره به اوس څه کېږي او څوک به بیانوي دا غلطه خبره ده قرآن او حدیث هر وخت ساتلی شوی دی الله دې له سړي پیدا کړي دي د دغه سړي چې کوم باندې مرګ راشي د ده دلته ډیوټي ختمه شوه یعنې نور هم شته هغوی دا کار کوي دا کار بندیږي نه دا روان دی الحمدلله په امت کې خیر او علما هغه شتي